طلحه رضی الله تعالی عنه مور د ډیرې بیرې څخه رېږدېده. کیلي یې د کالو څخه راویسته او عثمان ته یې ورکړه. ویل چې په زور یې اخلي تر هغه دا ښه ده چې په رضا یې درکړم. عثمان رضی الله تعالی عنه کیلي واخیسته او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې ورکړه. ټول قریش ورته ګوري. د عبدالدار د اولادې شرف او عزت په دغه کلی کې دی او دغه خپل شرف یې اوس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لاس کې کښېښاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوهیږي چې د عثمان رضی الله تعالی عنه هغه پخوانی قصه په یاد ده او هغه قصه په خلقو کې هم مشهوره و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبه شریف دروازه خلاص کړه. ویل د چې مشرکانو د نن په کعبه شریفه کې بوتان رسم کړی دي چې په هغه جمله کې د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام عکسونه هم رسم کړی و او پر داسې شکل یې رسم کړی و چې ازلام یې تقسیمول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: قاتلهم الله فعلوا بشيخنا هذا والله ما استقسم بالازلام قط. الله دې دغه رسم کوونکی ووجني. زموږ د شیخ سره داسې عمل کړی دی په والله هغه هیڅ کله ازلام یا غشي نه دي تقسیم کړي. او په کعبه شریفه کې د کوترې یو مجسمه ولیده چې د لرګو څخه جوړه شوې و. هغه مجسمه یې په خپل لاس سره ماته کړه. نور رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کعبه شریفه ته نه ورننوتی بلکې ځینې اصحاب کرام یې امر کړه چې کعبه شریفه ته ورننوځي او هغه رسمونه چې په کعبه شریفه کې دي پاک او زائل کړي. هغه پاک رسوه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کعبه شریفه ته دننه ورغلی. خو بیا هم د ابراهیم علیه السلام د رسم یو څه آثار او علامې پاتې وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل د رسمو هغه پات علامې په خپل مبارک کالی مشله چې پوره پاکي سي. اوس چې د نن کعبه شریفه د بوتانو د رسمو څخه پوره پاک سو نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورننوتی او دروازه په ځان پسې وتړل. په دغه وخت کې د نن په کعبه شریفه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیل بلال رضی الله تعالی عنه او اسامه رضی الله تعالی عنه څخه بل هیڅوک نه و ورسره. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نن په کعبه شریفه کې په دغه مبارک ځای او مبارک وخت کې 2 رکعات المنز ادا کړي. د لمانځه د ادا کولو په وخت کې مخ وهغه دیواله ته وو چې پر دروازه مخامخ دی او د دیواله څخه 1.5 متر لري ولاړ. په هغه وخت کې د کعبه شریفه چت پر شپږو عمودو یا پایو ولاړ. یعنی د نن په کعبه شریفه کې 6 عموده و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په داسې ځای کې المنز ادا کړي چې یو عمود یې وراسته طرف ته و او 2 عمود یې وچپه طرف ته و او 3 عمود یې تر شاوه. د لمانځه تر ادا کولو وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نن په کعبه شریفه کې شاوخوا وګرځېدی. تکبیر او تهلیل یې ووایه او بیا یې دروازه خلاص کړه. قریش ټول د باندې په انتظار ولاړ دي چې اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه کوي او څه به وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبه شریفه د دروازې پر 2 چارچوبو لاسونه کښېښول او وی فرمایل: لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. يا معشر قريش، الله جل جلاله ستاسو د جاهلیت فخرونه او په پلرو سره ځانونه لوی بلل استکړه. ټول انسانان د آدم علیه السلام څخه دي او آدم علیه السلام د خاور څخه دي. او بیا یې د سوره الحجرات 13 نمبر آیات تلاوت کړي چې الله جل جلاله فرمایي: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. يعني اے خلقو، بشکه چې موږ تاسو ټول د یو سړي او یوې ښځې څخه پیدا کړی یاست
چې آدم علیه السلام او حوا رضی الله تعالی عنها ده او موږ تاسې فرقې او قبیلې ګرځولې یاست د دې دپاره چې یو د بل سره وپیژني بېشکه چې ستاسې څخه په نیز د الله جل جلاله معزز او مکرم هغه څوک دی چې ډېر متقي او د ښو اخلاقو خاوند وي. ورونو د نن ورځې د ضرورت پر اساس به د دغه آیات شریف لږ تفسیر هم بیان کو. نن ورځ چې یو څوک د یو چا غیبت کوي یا یې بد وایي او د نورو خلقو په عیبو پسې ګرځي او بیانوي د دې ټولو منشأ او اساس کبر او غرور دی. یو انسان چې خپل ځان تر نورو لوړ بولي او نورو ته د حقارت په سترګه ګوري نو دغه کارونه کوي، مګر الله جل جلاله موږ ته دا راوښول چې یو انسان لره نشایي چې په خپل اصل او نسب عزت او لویي مغروره سي او فخر فوکي، بلکې انسان باید پوسي چې د انسان د پاره اصلي او اساسي عزت او محترموالی په دې کې دی چې ښه عمل او ښه اخلاق ولري او همیشه د الله جل جلاله څخه وبېریږي. په دغه صفاتو سره یو انسان د الله جل جلاله په دربار کې معزز محترم او مکرم کېدلی شي. د نسب خو اصلي حقیقت دا دی چې ټول انسانان د آدم او حوا څخه پیدا شوي دي. سیادت او حضرتوالی، صاحبزاده او اخونزاده، عثماني او فاروقي، صدیقي او انصاري، هاشمي او قریشي، شیخي او خانی او نور دغه د تعریف او ستاینې الفاظ لکه درانی او فلانیزی. د ښه علم او عمل، د ښو اخلاق او ښې معاملې، د تقوا او پرهیزګاری په مقابل کې هیڅ هم نه دي. دغه خاندانی صفتونه او ستاینې فقط د دې دپاره دي چې خلق په وپېژندل سي، بې له دغه څخه بل قدر او قیمت نه لري. د انسان اصلي قدر او قیمت په دې کې دی چې متقي او پرهیزګار، عالم او د پوهې خاوند وي. هو هلته داسې کسان شته چې الله جل جلاله په یوه شریفه او معززه کورنۍ کې پیدا کړي وي. دغه یو الهي موهوب شرف دی. د دې مثال داسې دی لکه ځینې کسان چې الله جل جلاله خوبصورته او شایسته جوړ کړي وي، خو یوازې هغه شایست د فخر او ناز وړ نه دی او نه د یو انسان د کمال دپاره دغه شایست معیار ایښول کېدلی شي، او نه دغه شایسته انسان دا حق لري چې د خپل شایست په سبب دې نورو ته په سپکه سترګه وګوري. هو د دغه نعمت که شایست دی او که په ښه کورنۍ کې پیدا شوی دی، شکر دې ادا کړي چې الله جل جلاله دغه نعمت ودته بې له د ده د اختیار او تصرف څخه ورکړی دی. خو د شکر یو اساسي شرط دا دی چې په دغه نعمت سره پر نورو فخر او غرور ونه کړي او دغه نعمت په بد اخلاقیو او بد خویو سره خراب نه کړي. مقصد دا چې د مجد او شرف، د عزت او فضیلت اصلي معیار نسب نه دی، بلکې تقوا او پاک ژوند دی. او متقي سړی هیڅکله و نورو ته په سپکه سترګه نه ګوري. دا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه خطبه وه چې په دغه ځای کې وفرمایل. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبې شریفې څخه راووتی، راغلی په مسجد الحرام کې کښېنستی او د کعبې شریفې کلیه په لاس کې وه. عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه ډیر ژر ورغلی او ویل یا رسول الله، سقایه او رفاده او د کعبې شریفې کلی دا ټول شرف ما ته راکړه. سقایه او رفاده خو د عباس رضی الله تعالی عنه په لاس کې وه، که اوس د کعبې شریفې کلی هم ورکول سي نو ټول شرف د دسو. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه کلی هم وغوښته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل عثمان ابن طلحه چیرې دی؟ عثمان رضی الله تعالی عنه حاضر سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا عثمان، دغه دی کلی دی، اليوم يوم بر ووفاء، اليوم
یوم بر و وفا. واخلی د عبدالدار اولاده، د شیبه اولاده، او تر ابده واخلی. د قیامت تر ورځې دغه کلی ستاسې دي، ستاسې څخه به څوک وانخلي مگر ظالم. الله جل جلاله تاسې د ده پر بیته امینان کړي یاست. کم شی چې دغه بیتې څخه و تاسې ته در رسیږي په ښه طریقه سره یې خورئ. نو د کعبې شریفې کلی تر نن ورځې پورې د بني شیبه څخه دي. دوی دي چې د کعبې شریفې دروازه خلاصوي. بې له اجازې څخه د بني شیبه نه پاچا او نه رئیس او نه بل د عزت خاوند و کعبې شریفې ته ننوتلی شي. دغه تولا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر سره د دوی ده. او که چا ځینې واخیسته هغه څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شاهدی سره ظالم دی. مگر کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کعبه شریفه کې لمونځ ادا کړي او بیا راووتی، فورا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه و کعبه شریفه ته ورننوتی او د بلال رضی الله تعالی عنه څخه یې پوښتنه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر کوم ځای لمونځ ادا کړي. ځکه عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر متابعت ډیر حریص وو. هر کار چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کاوه یا به کړی وو، عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د هغه کار د کولو ډیر کوشش کاوه. نو فورا وکعبه شریف ته ورننوتی او د بلال رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر کوم ځای لمونځ ادا کړي. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه هغه ځای وروښاوه. نو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه پر هغه ځای لمونځ ادا کړي. او وایي دا مې هیر شو چې د بلال رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وکم چې څو رکعات لمونځ ادا کړي. ورون کم وخت چې الله جل جلاله مکه مکرمه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو ته ورفتح کړه و اهل مکه ته حق ورښکاره سو او په حق پوسو، نو دا ور معلومه سو چې و کامیابی ته بل لار نسته بل اسلام. نو ټول د مسلمانیدو اراده وکړه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د بیعت د پاره نر او ښځې سره یو ځای شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صفا پر غونډۍ کښېنستی او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر ده علیه الصلاة والسلام کښته ناست و. د خلقو څخه بیعت اخیستی. ټول خلقو پر دې بیعت ورسره وکي چې د ده علیه الصلاة والسلام اوامر به اوري او تر کومه ځایه چې په وسه پوره وي اطاعت به کوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره چې بنورانو بیعت کاوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بلاس ورکي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نورانو د بیعت څخه فارغ سو، نو یې د ښځو څخه په بیعت اخیستلو شروع وکړه او د ښځو څخه بیعت فقط په ژبه یعنی د خولې په خبرو سره اخیستی، ښځو ته لاس نور کاوه. امام بخاری د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ښځو سره د خولې په خبرو بیعت کاوه او هیڅ کله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس د ښځې د لاس څخه نه دی مشتی بل هغه ښځو چې د علیه الصلاة والسلام ته الله حلال کړی وي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صفا پر غونډۍ ناست وو او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر د علیه الصلاة والسلام کښته ناست وو. د ښځو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر بیعت کاوه، یعنی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبريه و دوی ته ورسولې. د ښځو په جمله کې هند بنت عتبه د ابو سفیان ښځه هم راغلې و. دا هغه ښځه ده چې د احد په ورځ د سید الشهدا حمزه رضی الله تعالی عنه تر شهادت وروسته د هغه پزه او غوږونه ورپرې کړه او ځګر یې ورسري کړ او د هغه انای راوکشه. دا هغه هند چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه لسو نفرو کې یاد کړی و چې ویل کده کعبه په پوښو هم ځړیږي وی وژني. اوس دغه هند د ښځو په مابین کې راغلی د مخ یې پټ دی، نه پیژندل کیږي. دا غواړي چې مسلمان شي او په دغه واسطه امان پیدا کړي. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
د ښځو څخه د بیعت په اخیستلو شروع وکړه نو یې وفرمایل تاسې زما سره بیعت کوئ چې الله جل جلاله لره به هیڅ شی نه شریکوئ. هند ویل یا رسول الله هغه چې نن مات کړه سوه که هغه الهه یا خدایان وای نن به زموږ سره یو څه کومک کړی وای. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل او غلا به نه کوئ. هند ویل یا رسول الله ابا سفیان یو بخیل سړی دی ما د مال څخه یو څه اخیستی دی او نیم خبره چې هغه ماته حلال وو که حرام. ابو سفیان چې دالته ولاړ وو هغه ویل هغه چې په خوا دي اخیستی دی هغه می در بخښلی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ته هند بنت عتبه؟ دی ویل هو زه هند یم یا نبی الله. پر هغه تیرو سو عفو راته وکړه الله دې تا ته عفو وکړي. محترم ورونو زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.